سلامونه ملګرو د پښتو یا پښتنو د کلتور ورځ ټولو یاران دوستانو ته مبارک شه او ما ته ښه د امیر باچا صاحب را یاد کړه که څه چې زه خبر وم خو نن مې ورته خیال نه نو 23 د سپتمبر په ټوله نړۍ کې پښتانه د پښتنو د کلتور د ورځې په تور نمانځي په دنیا کې خواوشا 10 کروړه پښتانه خواره واره دي د پښتنو روایتي لباسونه د پښتنو روایتي ټوپۍ روایتي خوراکونه کلتور ژوندی ساتل کلتور له وده ورکول په کلتوري څیزونو کار کول د راتلونکي نسل دپاره د تهذیب د زده کړې د انتقال یو ډېره ښه لار ده او بلکې ډېره مؤثره لار ده دغه چې موږ یو بل پیژنو نو دا د پښتو ژبې په وجه پیژنو د پښتنو لباسونو په تور پیژنو پښتانه خوراکونه شعر و شاعري فولکلور نو دا ورځ ټول ته مبارک شه دې عزم سره دې تمې سره چې باید موږ دغه خپل کلتور په هر حال کې وساتو په دې خاطر چې په راتلونکي نسل ته د خپل کوم مقدار چې دي یا د زده کړې چې کوم عمل دی نو هغه د تهذیب په ذریعه د کلتور په ذریعه د ټول نه ښه کېږي بیا په کلتور کې موسیقي په کلتور کې دغسې د نورو څیزونو تر څنګه د شاعري فولکلور ادبي مختلف اصناف بهرحال زه خاص یم دا ټوپۍ په سر وم د پښتنو روایتي ټوپۍ ده د ماشوموالي مې وخت په وخت او نن ما دې ته خیال هم نه و چې نن کلتوري ورځ ده یعنې شاید ما ځان لږ نور هم برابر کړی و پرون راته خیال و پرون مې او لونګۍ خو دا ټوپۍ چې داسې ده نو دا هم ښه ده امیر باچا صاحب ستاسو طرف ته خلک مروت هلته لونګۍ بیا دا بن و ډایرکټ به دا ټول جنوبي دا لونګۍ او دا تیلې ټوپۍ باندې ډېره کمه ده ډېر سواد کې نو ډېره مننه ټول ته مبارک شه څوک راځه تر دې دمه پاتې شوي شریک یې کوي او یاران دوستانو ته یو ځل بیا مبارک